مرګره وای چې سړی د موز نه کوي روزه نیسي په دې روزه څه فائدہ ده د اسلام 15 ارکان دي 15 ارکان دي د اسلام یو رکن چې کلمې پسې سم د کم رکن دی هغه څه دی موز دی کلمې پسې سم د سړي نه کې او روزه کال کې یو ځل راځي د نیسي هغه چې روزانه 15 وخت فرض دی هغه نه کې او دې څه فائدہ ده بل دا صحیح خبره چې صحابه مونږ ته نبی علیہ السلام دا ویلو چې د کفر او د اسلام په مابین کې فرق مونږ دی او صحابه وي په اعمالو کې به مونږ یو عمل کفر نه ګڼلو سوا د مونږ پرې خودو صحابه پنيس داغي معاشره کې داوا چې یو عمل هغه ورته د کفر نه ښکاري د سوا د زیر چا چې مونږ نه کوم بل کدا سړی مسلمان نه دی څومره خطرناک خبره چې ته موز نه کې به روزي نیول څه فائدہ ده زما محترم ورونو دې روزي خو مقصد دا دی چې د دې خدا فرض منځونه خلاصه کې چې سړی به د شپې عبادتونه وکړي موږ کې نورم تکړه شي او موږ د نورم بهتر شي د الله رب العالمین سره تعلق نورم زیات شي